السلام علیکم پښتو شو چینل ته ښه راغلاست. ووټل د پاکستان له دوه مخیتوبه پرده پورته کړه. یو امریکایي جنرال په خپلو نویو څرګندونو کې پر پاکستان ښه کړی چې دوه مخي او په خپلو ژمنو کې څومره دوی وایي صادقانه او همکاري نه کوي. پاکستان د طالبانو په برخه کې څو ځله ویلي چې ورسره اړیکې لري او پرې زیات فشار اچولی تر څو د افغان سولې او نورو پر سوله لپاره ځان جوړ کړي. خو د امریکایي جنرال ویلي څومره چې اړینه ده او یا هم پاکستان ژمنې کړي دومره د افغان جګړې ختمولو په برخه کې همکاري نه ده کړې او نه یې هم خپل ژمنې په ښه توګه ترسره کړي دي. پاکستان له افغانستان سره په ټولو مواردو کې همداسې چلند کوي او غواړي له دې لارې په افغانستان کې خپلو شومو اهدافو ته ځان ورسوي. پاکستان په اوس وخت کې درې اړخیزه لوبه لوبوي. امریکا، طالبان او دولت ټول خوشحاله ساتي، خو اوس پر دوی هم کړۍ راتنګه شوي او دا کار نتیجې ورکولو ته مجبور شوي دي. د امریکا د مرکزي قماندانۍ پخوانی قماندان جنرال جورج ووټل پاکستان په افغانستان کې د جګړې ختمولو لپاره اړینه همکاري نه ده کړې، خو باید وویل چې دې برخه کې رښتونیو هڅو ته اړتیا ده چې باید پاکستان یې ترسره کړي. د دې جنرال قول او نظر داسې ښکاري چې پاکستان دې که رښتیا هم وغواړي چې په افغانستان کې جګړه ختمه کړي او رښتینې سي نو په لومړیو پړاو کې دې هلته د طالبانو مرکزونه له منځه یوسي او د سولې هڅو ته دې دوام ورکړي. ووټل زیاته کړه چې پاکستان د خپلو هڅو په دوام پر طالب مشران نور فشارونه هم زیات کړي تر څو هغوی د پاکستان د فشارونو له امله سولې کولو ته حاضر شي. طالبان او پاکستان دواړه سره تړلي نومونه دي چې طالبانو له رامنځته کېدو تر اوسه پاکستان ملاتړي او د دې ډلې تجهیز او اکمال کوي. په دې وروستیو کې پاکستاني چارواکي ویلي چې پر طالبانو باندې فشارونه زیاتوي او زیاته کړي ده چې خو دا شکونه موجود دي چې د پاکستان له چارواکي په خپلو خبرو کې رښتیني نه دي او لا هم خپلو دوه مخو چارو ته ادامه ورکوي. که غواړئ مهم وروستي خبرونه سره واورئ د ورځې په جریان کې له موږ سره اوسئ. پښتو شو چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو شیر لایک کړئ. د خدای په امان.